دی وخت کې 15 شو کالو شو خو وګړه بیګو اوس بوله واده وکړه لکه اوس به واده څه خوندې مړه بس سلويخ ته ورسېږي بوډا شوی. عبد الله ابن عمرو بن العاص رضی الله عنهما چې کله واده وکړ 12 کالو نوجوانو اوس قانونونه پاس 18 سال نه کم کسان به واده نه کوي 13 کال نه کینه پاره دا د الله قانون نه دی دا د الله د قانون نه بغاوت دی 13 کال پورې بلک نعوذ بالله زناګانی او بدکاری نه وکي 13 کال ولا څومره شرمول کوي په دې معاشره کې. شریعت دا وایي چې کله بس بلوغ ته الک یا جنې ورسېده د عمر حد نه دی مقرر کړی او بلکې په داسې صورت حال کې یو جنې چې بلوغ ته نه رسېدلې او صحت یې برابر دی لکه د عربو زنانه وخت تکړه وي بلوغ ته به نه رسېدلې او نکاح به ولا کوله. امام شافعي فرمایي زمونږ د زمانې د اتو کالو جنکو به نکاحونه کول. زمونږ د پښتنو کې په خوا بعضې زنانو نه تپوسونه کوي دی په وړوکوالي کې را واده کړی وه دا اتو کالو او د 9 کالو وه. په دې بنا چې کله تا ته پته ولګېده چې صحت یې برابر دی او فتنه تې جوړېږي د نکاح غم یې کوه حلاله نکاح ولا وکړه چې په سبا الله مکه یو بل لوی مصیبت باندې وانه وړي بل یو مسله جوړه نشي هغه مسلو باندې تاسو زمانه خپ ويږي هغه طرف ته نه زمان نو په دې بنا زما محترم دا صحابي د 12 کالو نوجوان کوله صحابو زمانه کې باډېنیم بهتري وي صحتونه مزیدار زمون پشان پاپړ یو برګر خو نه خوړلې نشټینګونه وال چې شټینګونه سکی لګي د ګوردیم خرابې کړي ځان لا بس روره چې کم دی دا مردارې نه خوري یا چې کم دی دا مردار خوراکونه مردار سکل د سيزونه غنو فور خوراکونه مزیدار کجوره وروره پيو دوخانو ته دوخانو پي وسکا او کجوره سره وخوره او دا غي پشان چې څنګه ژوند دی واغه شانته د مهنت مشقت کارونه وکبره د خپل باډۍ ته وګوره چې نه پکې پکیو نه پکې دا سہولتونه په صحرا کې به وخان سره ولو کله به کشتین او کبډي کول او کله به چې کم دی نه زبازي کول او کله به اسونه زغلول دا چې دا بدن به پټ او مضبوط بدن وو دا 12 کالو نوجوان ډېر تکړه واده به ولکاو پلار یې دغه سکړیو د عبد الله ابن عمر دا پلار چې دی عمرو بن العاص رضی الله عنه دم په مکه کې 12 کالو چې واده کړ بعضی ودی ولسنی مکالو ځکه چې سلیرشت کالو ته دغه عمر رسیدو 15م کې داخل شوی نکته جوړ شو د عمرو بن العاص نه د دې عبد الله بچي وشو 15 کالو نوجوان به نکه شوی په هغه وخت دی وخت کې 15 کالو شو خو وګړه بیګو اوس بوله واده وکړه لکه اوس به واده څه خوندې مړه بس سلیخ ته ورسېږي بوډا شوی سلیخ نه بس بوډا توپ شروع شي دغه بوډا توپ سټیج دی به ولا واده کوي لګي